بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زیم ضیاء الدین محمدی ستاسو ورور نن زموږ درس دی کاسټ آف ګوډ سولډ سټیټمنټ چې څنګه کولی شو مونږه کاسټ آف ګوډ سولډ سټیټمنټ جوړ کړو د هغې فارمیټ مونږه جوړو چې یاره مثال څنګه فارمیټ پراپر او سټینډرډ فارمیټ کوم یو دی چې هغه فارمیټ مونږه څه کړو جوړ کړو صحیح ده اول د ټولو نه مخکې به چې کله ته فارمیټ جوړې نو د فارمیټ دپاره به مثال اول به د کمپنی نوم لیکي مثال مونږ سره کمپنی ده اے بی سی لیمیټډ کمپنی ده لیمیټډ کو صحیح ده بیا به ته ولیکي د هغه کوم سټیټمنټ چې ته معلومې د هغه نوم به ولیکي مثال cost of good sold statement صحیح ده بیا به ولیکي چې د کوم وخت دپاره ته د cost of good statement معلومې دا مونږ اخر د کال په اخر کې معلومو for the ended year December 31st 2024 مطلب دا دی یا 2024 یا 2003 دپاره مونږه څه کوو دا معلومو صحیح ده دې ځای کې به تاسو داسې یو لین څه کوئ کش کوئ صحیح ده چې لین هم کش که تاسو کولی شئ داسې هم ورته یو لین تاسو کوئ ډرا کوئ کشې کوئ ورته صحیح ده همدغه شان چې دی دلته هم تاسو کولی شئ چې لین ورته کش کړئ یو لین ورته بل هم کش کړئ صحیح ده دغه مثال مونږ ورته دا لینونه هم کش کړي دوه لینونه ورته څه شو کش شو صحیح ده که نه اوس د دې نه مخکې د دې نه بعد به مونږ راځو لیکو دلته یو بل لاین هم ورته کش کوو چې بیخي مونږ سره معلوم شي صحیح ده بعضې کې چې دی 3 کالم وي بعضې کې که تاسو به انکم سټیټمنټ معلوموئ نو بیا هغې کې تاسو 3 کالمه جوړولی شي خو اوس مونږ یو کالم فی الحال جوړو صرف فارمیټ نه استفاده کوو دې ځای کې به تاسو ولیکئ ډسکرپشن صحیح ده او دلته به تاسو ولیکئ اماونټ اماونټ هم ولیکو اوس چې کله مونږ کاسټ آف ګوډ سولډ سټیټمنټ فارمیټ جوړو نو فارمیټ کې به تاسو څه کوئ د ټول نه مخکې تاسو سره کیدی شي اوپننګ مټیریل موجود وي اوپننګ مټیریل مطلب دا دی چې تاسو سره به را مټیریل خام مواد دا د مینوفیکچرینګ کمپنۍ دپاره جوړېږي هغه کمپنۍ نه کوم چې را مټیریل فینش مټیریل ته کنورټ کوي دا د هغې دپاره جوړېږي صحیح ده تا سره به اوپننګ کې چې دی مټیریل موجود دی چې د څومره روپو مټیریل تا سره موجود دی صحیح ده مثال مونږ لیکو را مټیریل اوپننګ مونږ سره دی څومره اوپننګ مونږ سره دی مثال 50,000 افغانۍ 50,000 افغانۍ دا مونږ سره دی صحیح ده را مټیریل مونږ سره موجود دی د دې نه بعد به مونږ غواړو چې اوپننګ مټیریل خو مونږ سره راغله اوس غواړو که چېرته مونږ ته یو څه دغه راشي اډر راشي چې یاره دغه کوم اوپننګ مټیریل چې دی دا د هغې بسنه کوي که نه کوي که بسنه نه کوي نو بیا به مونږ د هغې نه بعد څه والو مجبوریږو به چې مونږ نور مټیریل والو صحیح ده نو مونږ به څه والو
پرچیز مټیریل مطلب دا دی چې مونږه نور مواد واخیسته مواد هم نور واخیسته د 80,000 روپو صحیح ده مواد هم چې د 80,000 روپو واخیسته زه لږ زکام یم مواد هم چې د 80,000 روپو واخیسته بیا دې سره چې دی داسې مواد په دې کې پیدا شو چې هغه باید موږ واپس کو خراب و یا په ټیم راونه رسېد نو دا به څه کو د هغې نه منفي کو returned purchase مثال مونږ سره څه شو د 10,000 روپو مواد مونږه واپس ریټرن کړه دا به کوس کیلو د دې کوس مطلب دا دی چې دا منفي کې دي دا به مونږ د دې نه منفي کو دا دواړه به جمع کو 1,20,000 او منفي 1,00,000 او 10,000 1,10,000 نو دغه کوم مواد چې دي دا مونږ سره راله cost of material for use یعنی دومره مواد ریډي دي چې دا مونږ استعمال کو دې پورې خو پوه شئ که نه دا مونږ سره راله cost of material for use یعنی مطلب دا دی دومره مټیریل مواد چې کوم دی دا د استعمال دپاره آماده دي کله چې مونږ دې باندې استعمال شروع کړو مثال مونږ سره د 50,000 روپو مونږ چې کله لاړو سټاک ته نو سټاک کې مونږ سره چې دی موجوده پاتې وو څو 50,000 روپو مواد مونږ سره پاتې وو صحیح ده نو مونږ به ولیکو مټیریل ending د کال په آخر کې مونږ سره 50,000 روپو مواد پاتې نو دا 50,000 روپۍ به د څه کو دې نه به یې څه کو منفي کو چې کله دا تاسو منفي کوئ نو د دې نه مونږ سره راشي 80,000 افغانۍ دا 80,000 افغانۍ مونږ سره څه شی شو دا 80,000 افغانۍ مونږ سره شو cost دا به که دلته ولیکل شو ښه به cost of material used یعنی دومره مټیریل مونږ سره څه شو استعمال شو اوس غواړو چې ډایرکټ لیبر دا ټول د ډایرکټ مټیریل خبره وه اوس راځو ډایرکټ لیبر ورسره جمع کوو څه شی ډایرکټ لیبر مستقیم مزدوران کوم چې مستقیم په پروډکشن ډپارټمنټ کې په تولیدي برخه کې کار کړی دی د هغوی معاشات وغیره ورسره جمع کوو څه شی ډایرکټ لیبر مثال مو سره راغی 40,000 دا 40,000 روپۍ چې دي دا به مونږ دې سره جمع کړو مونږ سره به راشي 1,00,000 دا 1,00,000 روپۍ مونږ سره څه شی شو ابتدایي لګښت یا مثال مونږ ورته ویلی شو پرایم کاسټ یا ابتدایي لګښت صحیح شو اوس چې دی د دې نه به مونږ فیکټري اوورهیډ کوم چې غیر مستقیم مصارف دي چې څومره غیر مستقیم مصارف دي دغه به ټول مونږ د دې نه څه کو منفي کو څنګه دا به مو ورسره جمع کو دا به څه کو جمع کو فیکټري اوورهیډز څه شی دي ټول غیر مستقیم مصارف یا لګښتونه دا مثال مونږ سره راغی 1,000 چې مونږ دې سره جمع کړي نو د دې نه مونږ سره راغی څه
شل زره نو 1,00,000 او شل زره. دغه مونږ سره چې دی دا مونږ سره فیکټري کاسټ دې ته مونږ څه ویلی شو؟ فیکټري کاسټ یا مینوفیکچرینګ کاسټ. مینوفیکچرینګ کاسټ صحیح شو. اوس په دې سره چې کوم دی دا زموږ مینوفیکچرینګ کاسټ صحیح ده. اوس به داسې مواد مونږ سره پراته وي چې هغه مونږ نیمه وي، یعنې مثال څه کار پې شوی وي خو له پروسس پې روان وي، مکمل نه وي، نو هغه به مرالو دې سره به څه کوو؟ جمع کوو. هغې ته مونږ ویلی شو ورکینګ پروسس. ورکینګ پروسس. اوپننګ مطلب د کال په سر کې چې مونږ سره وو، د کال په سر کې مثال مونږ سره وو 13,000. دا چې کله مونږ دې سره جمع کړو نو دا راغی مونږ سره 1,50,000. یعنې مطلب دا دی چې دغه 1,50,000 مونږ سره څه شي؟ مټیریل cost of material available for manufacturing. یعنی دی باندې اوس هم کار روان دی صحیح ده. د دې نه پس بیا مونږ سره په دې کې ورکینګ پروسس مونږ سره اوپننګ و 13,000 دې کې یو مونږ سره څه استعمال شو څه پاتې شو، نو مونږ به هغه څه کو؟ منفي کو. ورک ان پروسس اینډینګ د کال په آخر کې دسمبر کې چې مونږ سره کوو 10,000 استعمال شو مونږ ته 10,000 مونږ سره مثال په سټاک کې چې مونږ ولید 10,000 پاتې، نو دا 10,000 به څه کو؟ منفي کو. 10,000 چې د کوم منفي کو نو مونږ سره راغی 1,40,000. د 1,40,000 مونږ سره دی کاسټ of goods manufacture. مطلب دا دی د تولید شو اجناسو لګښت. د دې مطلب څه دی؟ د تولید شو اجناسو لګښت صحیح شو. اوس به د دې نه بعد مونږ سره چې کوم دی که نه دا کاسټ آف ګوډ مینوفیکچرډ راغی. اوس په بعضې مواد دا اوس مونږ سره هغه اجناسو لګښتونه دي چې کوم مونږ سره جوړ شوي دي. اوس د دې نه بعد مونږ سره بعضې مواد به فینش موجود وي که نه، نو مونږ به جمع کو فینش ګوډز اوپننګ. مطلب دا دی چې فینش ګوډ اوپننګ مونږ سره 50,000 دی، نو 50,000 به دې سره څه کو؟ جمع کو صحیح ده. 50,000 چې جمع کو دا دواړه نو مونږ سره راغی 1,90,000. د 1,90,000 مونږ سره څه شو؟ کاسټ آف goods available for sale. یعنی مطلب دا د خرڅلا لپاره آماده توکي صحیح ده. اوس چې کله مونږه دینه خرڅ کړو نو مونږ ګورو چې د خرڅ شوي موادو قیمت مونږ معلومو، نو مونږ ځو سټاک ته. سټاک کې ګورو چې مونږ سره څومره مواد باقي مانده پاتې دي، مونږ سره څومره توکي باقي مانده پاتې دي صحیح ده. نو مونږ به هغه څه کو؟ ماینس کو صحیح ده. finish goods ending. کله چې ending stock کې مونږ وګورو وکتل نو مونږ سره د 10,000 روپو مواد توکي چې finish goods دي پاتې دي، نو مونږ سره راځي د دې نه د 10,000 به د دې نه منفي کو، نو مونږ سره راځي څه شی؟ 1,80,000. یعنی 1,80,000 زمونږ څه شی دی؟ کاسټ آف ګوډ
sold. یعنی د دومره روپو مواد فینش ګوډس چې دي دا مونږ خرڅ کړي دي. نو دا زمونږ څه کاسټ آف ګوډ سولډ سټیټمنټ. صحیح ده، دا زمونږ کاسټ آف ګوډ سولډ سټیټمنټ. وګورئ تاسو ورته ښه په غور سره وګورئ. صحیح ده، دا زمونږ کاسټ آف ګوډ سولډ سټیټمنټ و. دې باندې چې پریکټس وکړئ یاد به شي، که پریکټس نه کوئ نو نشئ کولی چې دا یاد کړئ. صحیح ده.